نازي اقبال او میړه په طلاق پښیمانه شوي دي. د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړي نازي اقبال او د هغې میړه جاوید پیزا تېره ورځ یوه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوې وه چې نازي اقبال پکې له خپل خاوند څخه طلاق غواړي او خاوند یې طلاق ورکوي. خو اوس تازه نازي اقبال او خاوند یې وایي چې په خپله پرېکړه پښیمانه دي. خو تازه دواړو له ډیوي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی نه دا کار په احساساتو کې ترسره شوی دی او اوس په خپله پرېکړه پښیمانه دي. دوی همدا ډول ویلي دي چې د وس لپاره دوی له یو بله جدا شوي دي، خو وروسته به د تل لپاره د بېلېدو یا یو ځای کېدو په اړه پرېکړه وکړي او هر څه به د مذهبي اصولو سره سم کوي. دواړو همدا ډول ویلي دي چې 6 ماشومان لري او اوس په دې فکر کوي چې د دوی له یادې پرېکړې وروسته به د هغوی په ژوند څه اغېز وکړي. نو همدا لامل دی چې دوی بیرته په خپله پرېکړه پښیمانه شوي دي.